دوستانو په خوا به د بدکارو خزو پیجندل ډیر ګران کارو، خو نن سبا چې څومره مطالعه زیاتیږي نو په دې باره کې خلک ریسرچ هم کوي. نن تاسو سره په دې ویډیو کې سداسي معلومات شریکوم چې دغه معلومات د هغه بدکارو او زناکارو خزو په باره کې دي چې تاسو ډیر په اسانه باندې پیجندل شئ. نو که تاسو غواړئ چې دغه معلومات په خپل واورئ او ځان پرې پوه کړئ نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو سره ډیر ضروری معلومات شریکوم. دوستانو د کارو خزو لومړی نښه چې په اکثره خزو کې دا نښه موجود وي هغه دا ده چې د هیڅ یو خپل او پردي سړي نه ستر نه کوي. یعنی که په خپلو کې نامحرم وي، د ترور زامن وي یا د ماما زامن وي او یا نور داسې خپلوان وي چې خاوند یې د هغوی نه منې کوي چې هغوی سره ګپ شپ مه لګوه او یا ورسره ډیر تګ راتګ مه کوه. خو دا ښځه بیا هم کوشش کوي چې هغوی کره لاړه شي او یا نامحرمو سره ګپ شپ ولګوي. نو داسې ښځه باید پوه کړی شي ځکه چې د دې هر څه نه خبره یو وران اړخ ته تللی شي. دویمه هغه ښځه وي چې په بازار کې کله هم سودا کوي نو دکاندارانو نه هیڅ ستر او پرده نه کوي. خو که د خپل کورنۍ یو کس هم د دوی نه دا پوښتنه وکړي چې ولې ته د پردو دکاندارانو نه ستر نه کوي نو دوی دا خبره کوي چې ستر او پرده خو د زړه په کار ده او دکانداران درونو په شانتي دي. د هغوی نه د سودا کولو په دوران کې په مخ پټولو کې یا ښکاره ساتلو کې هیڅ خبره نشته. نو په یاد ولرئ چې داسې ښځې هم ډیر زر دوکه کېدلی شي او د دکاندارانو په جال کې راتللی شي ځکه چې نن سبا هر نامحرم همدې ته ناست دی چې پردۍ ښځې سره ګپ شپ جوړ کړي او هغه یو ناروا او غلط اړخ ته بوځي. درېیمه هغه ښځه وي چې اکثره وخت د خپل کور په دروازه کې ولاړه وي او په وړه وړه خبره باندې خپل خاوند سره لانجې کوي. په خپل کور کې زړه تنګ وي خو خپلو ګاونډیانو کره په تګ راتګ باندې زړه خوشحالیږي او خپل ټیم د کور نه بهر خپلو ګاونډیانو او یا نورو خلکو کره تیروي او په دې باندې خپل خیال غلطوي. دوستانو اگر که داسې ښځه به بدکاره نه وي خو کمعقله ضرور وي او داسې ښځه هم ډیره زر په پردي دام کې ګیرېدلی شي. نو امید لرم چې دا معلومات به ستاسو خوښ شوي وي او د دې ویډیو نه به تاسو څه زده کړه کړې وي. ضرور در سره دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.